تاسو دا پته شته چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده داسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن خطاب رضی فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره ګټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پته شته چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده داسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبې نه دی به کفنکې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوئ او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دا چې یو سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي د شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه په مخه یې کوي دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي دا ماته ټولو ته دا نصیحت دی چې د مانځه اهتمام کوئ الله به د ټولې مسلې اسانې کړي خو دا مه کوئ چې سحر په 5 بجې بانګ وایي او تا پسې په 4 بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار له ځي او هغه مونځ پرېږدي ځکه چې دا 5 بجې دی او کله باز داسې کوي چې کله دا مونځ دی ډیوټۍ د دې ټیم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي که مخکې هم راځي پرېږدي مړه وایي دین نه څه مذاق جوړ کړی دی تاسو ټوغې نه کوئ وایي د الله دین پورې چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنی والا او دا کپیل او دا مؤسسه او دا مدیر دی او دا پلانې دی او علانې دی دا دې چې ته خفه کړی چې د ناوخته کار له تلی شي چې کله تا ته ووایي چې 7 بجې به ځان را رسې او دستخط به کې او ګوته به لګې نو ته کوشش دا کوې چې په کم 7 ورسې ځکه چې دی به خوشحاله شي چې روزانه وګوره دی 5 ساعت مخکې راځي خو چې کله د الله مسله راشي نو یا خو مونځ بلکل کوي نه د سحر ده او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړي د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته وخېجي روان شي او بیا لاس اوچت کړي وایي الله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر سره مې ګاونډي کړي